السلام علیکم د نن پلس یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ستړي مشئ پام وکړئ د نن پلس څخه دوه تازه او د آبادۍ خبرونو ته بسم الله الرحمن الرحیم. د قوشتېپې کانال د دویم پاز ترڅنګ شپږ لوی پلونه جوړیږي. د ملي پراختیایي شرکت وایي د قوشتېپې کانال پروژه د دویم پاز ترڅنګ به شپږ لوی پلونه هم جوړ کړي. د قوشتېپې د کانال د پروژې د مسؤل په وینا دغه پلونه به د هغو ولسوالیو او کلیو د نښلولو په موخه جوړ شي چې دغه کانال ترې تیریږي. دا مهال د ملي پراختیا شرکت د قوشتېپې کانال د لومړي پاس په مسیر کې دوه لوی پلونه ګټې اخیستنې ته سپارلي دي. له دغو پلونو یو د ترمز مزار شریف ریل پټلۍ سره نښلوي او بل یې د مزار شریف حیرتان پر لویه لاره د لویو او کوچنیو موټرو د تګ راتګ لپاره جوړ شوی او لوی اقتصادي اهمیت لري. او په یو بل ښه خبر کې اورئ د کونړ روغتیایي مرکزونو کې د نري رنځ د تشخیص نړیوال ماشینونه فعال شول. د کونړ د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې د دغه ولایت په دریو روغتیایي مرکزونو کې د نري رنځ د تشخیص ماشینونه فعال کړي دي. د یاد ولایت د عامې روغتیا رئیس مظفر مخلص ویلي چې د دغه ولایت په مرکز اسداباد او څوکۍ ماڼوګۍ ولسوالیو کې د عامې روغتیا په مالي ملاتړ د 12.2 میلیون افغانیو په لګښت په دریو روغتیایي مرکزونو کې د نري رنځ د تشخیص ماشینونه فعال شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې د یادو ماشینونو په فعالېدو سره به د نري رنځ د معایناتو په برخه کې شته ستونزې حل شي. د نن پلاس یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو له نن پلاس څخه مو دوه تازه د پرمختګ او آبادۍ خبرونه همدومره وو. د نورو تازه وروستیو او مهمو خبرونو پیښو لپاره در سره د نن پلاس یوټیوب چینل سبسکرایب او وڅارئ. تر بیا مو په مهربان خدای سپارم. ښې شیبې.